سلامونه همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شو موږ خپل ډاګز کوین چې دی هغه خاص کړو USDT باندې یا هم په نغدو پیسو باندې. نو تېره ورځ کوم ډاګز کوین چې وو هغه لانچ شول په ډېر ښه قیمت سره. نو په هغې باندې که تر اوسه پورې څوک نه پوهېږي چې موږ څنګه هغه خاص کړو او نغدو پیسو ته یې تبدیل کړو. نو دغه ویډیو کې زه تاسو ته ټوله طریقه درښیم څنګه موږ ډاګز کوین چې دی هغه خرڅولی شو USDT باندې او بیا له هغې څخه نغدې پیسې ترلاسه کولی شو. ډاګز کوین چې تقریبا دغه یوه میاشت کېږي چې فری کوین یې ټولو خلکو ته ورکول او پرون ورځ دغه په ښه قیمت سره لانچ شو. زموږ زیاته هیوادوالو له دغه ډاګز کوین څخه زیاته یې ترلاسه کړل. ما خپله هم له دغه څخه تقریبا د $100 په اندازه یې ترلاسه کړل. تاسو دلته تصویر کې ګورئ 15,970 کوین مسره دي چې 0.50 USDT ترې جوړېږي. نو دغه ترڅنګ زموږ زیات هیوادوالو هم ورڅخه له دغه څخه په سلګونه په زرګونه یې ترلاسه کړل. نو تاسو ته دغه خرڅولو طریقه درښیم څنګه موږ دغه خرڅولی شو USDT باندې بیا ورڅخه نغدې پیسې ترلاسه کولی شي هم د زلوټ په شکل او موبایل ته ورڅخه یې زلوټ کولی شو. راځم دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښیم او له ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی راشئ بایننس سره خلاص کړئ. کله مو چې بایننس سره خلاص کړ نو لاندې دغه ټریډ ته دغه ټریډ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ټریډ باندې کلیک وکړ دلته به بیا راشئ دغه سیل اپشن ته دغه ځای ته صحیح ده دغه سیل باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای ته صحیح ده سیل باندې کله مو چې سیل باندې کلیک وکړ بیا به له هغې وروسته دلته دغه ځای ته به راشئ. دلته که چیرې کې ډاګز انتخاب شوی نه و نو دا ځای باندې به کلیک وکړئ ډاګز به انتخاب کړئ. دلته سرچ کې به ورته ډاګز ولیکئ. او بیا به یې سرچ کړئ. کله مو چې سرچ کړل نو دغه یو دی دغه باندې به کلیک وکړئ انتخاب به کړئ صحیح ده. کله مو چې انتخاب کړ دلته هغه ډاګز چې دی هغه انتخاب شو دغه ځای کې وګورئ ډاګز او USDT. کله مو چې دغه کار وکړ له هغې وروسته بیا بېرته راشئ دغه لیمیټ ته دغه ځای ته دا ځای باندې به کلیک وکړئ صحیح ده. په لیمیټ باندې مو چې کله کلیک وکړ بیا به راشئ دغه مارکیټ ته دغه ته مارکیټ به انتخاب کړئ صحیح ده. کله مو چې مارکیټ انتخاب کړ نو له هغې وروسته وروستی اپشن چې ده دغه خط چې دی دغه خط دغه به راسره کش کړئ سر ته به یې راورسوئ صحیح ده. یعنې که تاسو غواړئ چې ټول کوین چې دی هغه خرڅ کړئ نو دا لیکه به سر ته راورسوئ. که غواړئ چې کم خرڅ کړئ نو دلته داسې دغه ځای کې تاسو ته ښیي چې څومره هر څومره ستاسو خوښ وي هغه خرڅولی شئ. او که په خپله خوښه غواړئ چې کوین څومره چې غواړئ خرڅ کړئ دلته دغه ځای کې به ورته هماغه اماونټ ولیکئ دغه ځای کې که هغه 50,000 وي یا هم 50,000 وي هر څومره چې تاسو غواړئ هغه دلته دا ځای کې ورته ولیکئ صحیح ده. نو کله مو چې دغه هر څه بشپړ کړل نو له هغې وروستی اپشن چې دی لاندې سیل ډاګ باندې به کلیک وکړئ صحیح ده. کله مو چې سیل ډاګ باندې کلیک وکړ دغه ځای باندې نو ستاسو کوین چې دی هغه به سمدستي USDT ته تبدیل شي. کله چې USDT ته تبدیل شول نو تاسو بیا کولی شئ هغه په نغدې یعنې یو چا باندې هغه USDT خرڅ کړئ یا هم بایننس څخه بیا هغه موبایل ته یې لوډ کړئ او همداشانته نورې طریقې هم کولی شئ چې هغه کوم USDT چې دی هغه تاسو بیا په نغدو پیسو باندې تبدیل کړئ یو چا باندې یې خرڅ کړئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل ډاګ چې دی هغه خرڅ یې کړئ او که څوک غواړي چې ویساتي ورسره درسره ساتلی هم شي ځکه شاید وروسته د دغه قیمت نور هم پورته ولاړ شي. نو د زلوټ په باره کې هم ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې تاسو زما یوټیوب چینل کې کتلی شئ څنګه موږ له بایننس څخه زلوټ کولی شو خپل موبایل ته. هم تاسو زما چینل کې کتلی شئ او دغه ترڅنګ دا ډول فری ایرډراپونه هم زه تاسو ته وړاندې کوم. د ټلګرام چینل کې د ټلګرام چینل هم زما د ویډیو په ډسکرپشن کې ترلاسه کولی شئ. زما ټلګرام چینل کې هم جوین شئ تر څو ته له دغه ډول فری ایرډراپونو څخه برخمن شئ او په راتلونکي کې ښه عاید ولرئ. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شي ویډیو درسره لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.